سلامونه ستړي مشي وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې لومړۍ نیټه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 23 سره برابره ده. غیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې له دریو کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د تکواندو دوستانه سیالي تر سره شوې. دغه سیالي د تنکیو او نویو ځوانانو په عمري کټګوري کې تر سره شوې چې په پایله کې میوند کلب د 15 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی او اتحاد کلب د 9 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. د بدن ښکلا 50م پړاو آسیایي سیالیو کې د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډلې څخه بیت الله زادران په منفي 15 یاسر سمیر احسان په مثبت 15 او نایب مبارز په 15 کیلوګرام وزنونو کې هر یو د برنزو د میډالونو ګټونکي شول. دغه سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ ورزشکاران او یو پلاوی ګډون لري. یا د سیالي د 28 هیوادونو په ګډون د تایلند هیواد په کوربتوب په بنکاک ښار کې د روانې میلادي میاشت پر 13 پیل شوي او تر 25 به دوام وکړي. د کندوز ولایت په چهاردری ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي د قلعه زال ولسوالۍ لوبډلې په اتلولي پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې قلعه زال ولسوالۍ لوبډلې د 11 پر 28 نمرو په توپیر خپل سیاله چهاردری ولسوالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.